ایران د جنګي ډرون الوتکو نوې بڼه نندارې ته وړاندې کړه. سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پوره اخلاص سره ویډیو کې ترلاسه کړئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په درنه سره همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي او تازه او مهم معلومات تر تاسو ته ورسیږي. ښه راغلاست د نن ورځې مهم خبر ته. د ایران پوځ نن یکشنبې نوې جنګي ډرون الوتکې چې تر هدف پورې ځان رسوي او چوي نندارې ته وړاندې کړي. دا هغه ډول ډرونونه دي چې روسیه ورڅخه د اوکراین په جګړه کې کار اخلي. د ایران د دولتي تصنیم خبري اژانس د راپور له مخې دغه نوي ډرونونه باید بې پلوټ الوتکې چې تر اوسه یې نوم نه دی په ډاګه شوی د روسیې ځاله لانیست ډرون ته ورته دي چې د لومړي ځل لپاره په 2020 کال کې تولید شوي. تصنیم اژانس په خپل راپور کې د دغې نوې بې پلوټ الوتکې یوه ویډیو هم خپاره کړې ده. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ایران په وروستیو کلونو کې د ډرون الوتکو په تولید کې د پام وړ پرمختګ کړی او د دې هیواد سخت الوتکو څخه روسیې ځواکونو په اوکراین کې سخت زیان کار اخیستی دی. دوستانو، دا و د نن ورځې شمېرل شوې ویډیو. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس د سره دا چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.